Khan साहब, absolutely yes Imran Khan साहब, absolutely yes Imran Khan साहब. افغانان ورونو پاکستان به امریکایانو ته اډې ورکړې، بیا وروره د ډرون حملې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کېږي. افغانان ورونو ځانونه یخ کوي. یو څو موده مخکې د پاکستان صدراعظم عمران خان صاحب د امریکې یو چینل سره انټرویو وه او هغې ترې پوښتنه وکړه چینل والا چې امریکایان که چېرته وغواړي چې پاکستان والا اډې ورکړي، نو عمران خان صاحب ورته په جذباتو کې دا خبره وکړه چې absolutely no، یعنې په انګلیش کې ورته وویل چې موږ بلکل اډې نه ورکوو. نن چې کوم پوځیان د افغانستان نه وځي او هغې هلته شکست وخوړو، هغه به په پاکستان کې پاتې کېږي. په پاکستان کې بیا اډې جوړېږي. افغانان ورونو د پاکستان مطلب څه؟ د پاکستان مطلب همیشه غلامي. د پاکستان مطلب څه؟ د پاکستان همیشه د اسلام په ضد استعمالول. د پاکستان مطلب څه؟ د پښتون افغان وجل. نو نن موږ ما ویډیو ډکه کړې، دا ویډیو لینک به مې در سره شیر کړې. افغانانو ورونو هغه عمران خان به مخکې د صدراعظمۍ نه دروغ مې نه ویلي، صحیح خبرې بیا کولي. هغه هم دغه جرنیلانو کرنیلانو په دروغو راواړو. صاحب مهربانه هلته وایي چې absolutely no او دلته absolutely yes. نو افغانانو ورونو دا یو غلام هېواد دی. پاکستان د برطانیا د امریکې پراپرټي ده، دا اډه ده، دا هر وخت د خپل مفاداتو دپاره استعمالوي. 8,000 امریکایان مخکې نه د دې په کلونو دغلته په اسلام آباد کې پراته دي. خپلې بنګلې دي، خپل کورونه دي، خپل ژوند زندګي ده وټلې دي. نو د افغانانو ورونو موږ به انشاءالله اوس د اسلام بیرغ په اسلام آباد چې اسلام برباد دی په هغې باندې ودرو. انشاءالله اسلامي شرعي نظام او انشاءالله امارات به انشاءالله موږ په پاکستان کې راولو. ځکه د افغانستان زیات ضرورت هلته دی. دا ویډیو وګورئ، د جیو نیوز والا د پاکستان ده، خپله اقرار کوي چې امریکایان هلته او دې منافقت ته وګوره چې دی وایي چې دغه کوم پوځیان د افغانستان نه راځي په ویزو راځي. کښېنئ دروغجنانو، پاکستان شته دی نه. پاکستان کا مطلب امریکا او برطانیا، پاکستان کا مطلب دا دی. هېڅ دغه نه دغه لینک هم شیر کړی دا ویډیو د پاکستان د چینل واورئ چې زما هغه ویډیو په ثبوت ورسېده چې پاکستان امریکایانو او نور کفارو ته بیا اډې ورکړي او دا د هغې ملک دی. دا د هغې ملک دی. موږ د ولسونو خبر نه کوو. ولس یې زموږ سلام دی او مسلمانان دي. خو دغه پراپرټي او جایداد چې دی کاغذونه ټول برطانیا او امریکې سره دي. څه وخت چې وغواړي د استعمالوي. دا ویډیو وګورئ او خپله قضاوت وکړئ. او بله ویډیو ما لینک شیر کړی چې مخکې مې ویلي چې پاکستان اډې ورکړي، هغه ثبوت باندې شول. ډرون حملې چې کېږي په افغانستان دا د پاکستان لخوا نه کېږي. الله سپارم دا ویډیو. अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान ने अमरीकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के 3 से 4,000 एहलकार कराची लाए जाएंगे। पाकिस्तान का वीज़ा दिया जाएगा। अमरीका मुंतकिली से पहले 1 माह कराची में रखा जाएगा। कराची में रहने का बंदोबस्त सिंध हुकूमत करेगी। काबुल से उड़ान भरने वाली परवाज़ों का कल कराची में लैंडिंग का इम्कान। इस्लामाबाद में रश के बायस परवाज़ें कराची में उतारने का फैसला हुआ।